دا یو خور سوال کړی دی چې زما خور مړه شوې وه د هغې نه څه مال پاتې شوی دی او ما هغه مال راواغستو او د خیر په کارونو کې مې ولګو او په دې مسله پوهه نه ومه چې دا په وارثانو کې تقسیمول غواړي نو زما دا کار صحیح دی او که غلط دی. الجواب د خور چې کوم تصرف کړی دی د خور په مال کې چې هغه مړه شوې ده نو دا حرام کاری کړی دی ځکه چې دې اعتدا کړې ده په مال د وارث باندې دا مال د چا حق و هغه ته به میلاوېدو او دا راولګي د هغه مال یې ولګو او حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دی چې کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه د مسلمان مال په بل مسلمان باندې څه دی حرام دی الا په روا طریقو سره نو څنګه دی د دغه مسلمان د وارث مال له واغستو او بغیر اجازت یې ولګو نو په دې باندې دا حق پاتې شو د هغوی چې دا کم حق دی دا به په دې شو دا به یې ورکوي الا دا که هغوی ورته معاف کړي او هغوی دا وایي چې او موږ په دې باندې راضي یو نو بیا صحیح ده خو دې نه بغیر نه او وایي زه جاهله وم د دې پکې څه اثر نشته جاهله وم یعنې که یو سړی جاهل دی ده له پردی حق خوراک په دې نه دی جایز چې یاره دی څه جاهلو بلکې علما یو قانون ذکر کړی دی وی لا يقبل في دار الاسلام عذر الجهل وی چې یو سړی د مسلمانانو په ملک کې اوسېږي که نه د ده د جهالت عذر نه قبلیږي ولې تپوس کولی شي علما شتي بیانونکي شتي بل ملک د مسلمانانو دی علاقه د مسلمانانو ده په دې کې یو سړی څنګه وایي زه جاهل وم تپوس به یې کړی وی اوس یو سړی چې د کافرانو منځ کې اوسېږي او دی وایي زه دا مسله ماته نه وه معلومه او څوک نه و چې ما دې تپوس کړی وی نو کیدای شي د هغه عذر بعضو حالاتو کې قبول شي والله اعلم